چین ته دې موږ حواله کړي د ده دوست ملک دی جو هلته به د چندخان میتخان خورو نور ماړه خو به یو دلته هاټ او دا خشغه په 3000 روپۍ دی او د اوده کې خلک هلاک شو. دا راته وویل هله نن یوم مزدور ده په د دنیا عالمي ورځ ده د مزدورانو او نن دا په جوش و خروش سره مانځلی کېږي. نو ته څه حق په دې هکله څه وایې لکه مزدوران باره کې څه خبره کوې؟ زه نن د هغو سره په نننۍ ورځ د مزدورانو زموږ ورونو سره خپل د مزدورانو ورونو ته سلام پیش کوم. موږ په خپله مزدوران یو، خوارکښ یو، زموږ هېڅ قسم وس نه رسي، نه مزدوري شته. څوک په کچرو کې لګیا دي پلاسټیکونه ټولوي، څوک کبال ټولوي او زموږ د مزدور هېڅ قسم په دې ملک کې څه حیثیت نشتی. خدای پاک دې د پاکستان د مشران چې کوم دي دا لیډران صاحبان دو د توفیق ورکړي چې د دې مزدورانو لپاره څه بندوبست وکړي او څه پروګرام وکړي او که نه نشي کولی یو بس دا مزدوران دې راوالي او بس دې چین ته دې حواله کړي چې د دوی د باپله به حیثیت کوي یا هلته به وي او په پاکستان کې خو د مزدور سړي هېڅ حیثیت هم نشته. خلک د ولږې له د مهنګۍ له اوس نن سبا د پاکستان کې مزدور سړی د خودکش سره مخامخ دی. نو زه د مزدورانو ته سلام پیش کوم او زما د مزدورانو سره به زه نن دا ورځ شانه په شانه منځوم او شریک یم پکې. نن سبا د MF له روپۍ قرضوي او بجلي په موږ رانهیي. په غربت دی که نه، په عمر تنګ شوي وو، په خپل ژوند تنګ شوي وو. تکړه تکړه مزدوران دي هسې ضایع کېږي او غریبانان 24 ګنټې هغه په پریشانۍ کې دي، 24 ګنټې په پریشانۍ کې دي او کارونه نشته، روزګارونه نشته. او په دې موجوده دور کې خو سعودي عرب هم خراب شو چې زموږ خوارکښ خلک مزدورکار خلک په سعودي عرب کې دي هغه هم خوارزار دي او مزدورکار خلک دا خوارکښ خلک. زه دلته پاپړ خرڅوم، پاپړو کې به زه څه وګټم؟ بس موږ له دې بندوبست وکړي. که دوی بندوبست نشي کولی نو موږ داسې یو ملک ته حواله کړي چې چاته په خېټه په ډوډۍ خو به ماړه یو که نه. چین ته دې موږ حواله کړي د ده دوست ملک دی جو هلته به د چندخان میتخان خورو نور ماړه خو به یو دلته هاټ او دا خشغه په 3000 روپۍ دی او د اوده کې خلک هلاک شو. یو شی نه دی چې آټه ده، غوړي دي، که چیني ده، که خارې دا پرسان خو دی که نه، خارې دا پرسان، که بجلی بیل دی نو د بجلی بیل چې راشي نو هغه په غریب سړي پسې، په مزدورکار سړي پسې چې هغه ایسري نه وي او بل څه نه وي هغې پسې هم 80,000 روپۍ دي چې داخل نه کوي هغه پسې 200 روپۍ ټکس دی. وسلام. زما خو پکې خصوصي راوله وروره د دې نه خو شمول دا مزدوران او دا مزدوري په دې ملک کې وخیږي او دا کم دغه دی دا بل خو زموږ په نظام چلیږي چې موږ نه کوو که نه. افسران دا خاورې او دا یو څه او بل څه او دا کولی شي دا خو د مزدوري ټوله زموږ به دغه ده. زموږ روپۍ دې وروره مخکې ځي او دا خلک به وروره یو څه کوي او بل څه کوي او موږ ته زموږ حق نه میلاویږي. موږ ته دې یا وروره دا شی د نورو ملکونو ته حواله شي نو مطلب دا دی که نور څه نه دا ډوډۍ خو پراته خور که الله پاک ښه باډي ښه ځواني راکړله. ملک داسې دی زموږ ملک غدار دی، زموږ ملک مشران غله دي. دغه حال دی. یو بل چاینا ته یا بل څه ملک ته حواله کړي که نه، بنګلادیش ته وي نه بنګلادیش دونه ملک دی هغه نن سبا د دې نه غنډې هم غوره ده، په امریکا ته هم غوره ده. خبرې تاسو واورئ چې دوی وایي چې لکه موږ سره ښه مټې دي او ښه قوت دی، خو بدقسمتي دا چې موږ په پاکستان کې یو او واقعي د خبره رښتیا ده. لکه په افغانستان داسې ملک دی چې د پاکستان 3 ملکونه چې هغې ته نه رسي او دا د پیازو د غوږې هم ملک دی او زموږ هغه نه سمبالېږي. کله یو شی ګران کله بل شی ګران نو ډېر نو الله دې زموږ د په حال رحم هم وکړي او زموږ دا مازغه دی خدای کولاو کې دا مازغه زموږ مازغه مشران په خپله نه راځي دا موږ راولو چې ته صحیح مشر په موږ راشي چې د دې مزدورۍ نه د همیش دپاره خلاص